محترم سامعینو، دا داسې شپه ده چې انسان له خپل اولاد، مور، پلار، دوستانو، ملګرو د هر څه څخه جدا شي. په وحشت او تنهایی کې د اول ځل لپاره شپه تیروي چې هلته نه خندا، نه استراحت، نه خوب شته. محترم ورونو، تا کله د همدغې وحشتناکې شپې تصور کړی؟ دا هغه شپه ده چې د یارې نه پیغمبرانو، صحابو او د اسلام سترو علماو جړلي دي. دا هغه شپه ده شاعرانو یې په ویر شعرونه لیکلي دي. دا هغه شپه ده چې مقررین په تقریرونو ستړي شو. دا هغه شپه ده چې تصور او سوچ د نړۍ هر څه هیروي. انسان په فکرونو او سوچونو کې لاهو کی، د ژوند خوږې شیبې ترخې کی. ایرونو، دا خو د قیامت تر ورځې پورې ستا کور دی. دا هغه خاورون ټاټوبی دی، هغه تنګ ځای، هغه د تیارو غار چې لوس وي نو د انسان ورڅخه کرکه کیږي. که پټ شي د انسان پکې ایثار کړل شي او څه حالت کې به وي. ورونو، قبر د تیارو هغه ډک کور دی. که هلته ته هر څومره په تکلیف یې، که هر څومره په عذاب کې، نو ستا فریاد څوک نه اوري. دوستانه او ملګري به دې نه وي چې تا سره مرسته وکړي. مور او پلار به دې نه وي چې زړونه ورباندې درد وکړي. مخکې له دې چې قبر ته لاړ شي، پورا چمتوالی ونیسه. ځکه الله سوره مومنون کې فرمایي حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. ترجمه یې ده تر دې پورې چې کله له دوی نه کوم یو ته مرګ راشي نو به وایي ای زما ربه، ما هغې دنیا ته بیرته ولېږه چې زه ورنه راغلی. آیا مونږ کله هم دا تصور کړی چې کله مونږ په قبر کې د بیرته تګ غوښتنه وکړو او راته وویل شي نه نه هېڅکله بیرته نشي تللی؟ اوس توبهګار شوې، اوس په ګناهونو پښیمان شوې، اوس د نیکو عملونو په ارمان شوې. همهغه ژوند ستا چانس و، تا خپل چانس د خپل لاسه ورکړ. هغه کومه ګناه وه چې تا په خپل ژوند کې ونه کړه؟ آیا ته یوازې د خوب، خوراک، څښاک لپاره پیدا وي؟ هغه ته نه وي چې له نصیحت څخه به تنګېدلې او زما بندګي دې پرېښودې وه او د خپل نفس د غوښتنو پابند جوړ شوی وي؟ آیا تا ته معلومه نه وه چې په همدغه ورځ به ته د ژوند د هرې شېبې جواب ورکړې؟ آیا مونځ کول او نور نیک عملونه دروند بار و چې تا یې د وړلو توان نه لرلو؟ اوس توبهګار شوې. آیا مونږ تا ته ښه ژوند او ځواني نه وه درکړې؟ همدغه ژوند چې د تېر شو د نیکو اعمالو د کولو لپاره په غوره موقع نه وه؟ آیا ته نه وې خبر چې ته به ضرور مرې او بیرته دنیا ته به ستا تلل نشته؟ آیا مونږ ته نه وې خبر کړی چې له مرګ وروسته بل ژوند هم شته چې هغه ابدي ژوند دی؟ آیا تا ته پیغمبرانو دا دعوت نه و در رسولی چې دلته یوازې نیک عمل تا ته غوره ژوند در بخلی شي؟ دې ټولو پوښتنو ته به بې جوابه او په چغو چغو به جاړې، خو بیا به هغه چغې هېڅ ګټه نه درکوي. زما وروره، د مرګ استازی له تا څخه اجازه نه غواړي. هغه ته باچا، ګدا، امیر، فقیر، ځوان، بوډا بې تفاوته دي. د چا مراعات نه کوي، د چا کورنۍ مجبوریتونو ته پام نه نیسي. چې نصیب وي هغه رانیسي. د مرګ استازی باچاهان له قصرونو څخه راباسي، فقیران له جونګړو څخه، تنکي ماشومان د میندو د غېږو څخه، هغه ځوانان چې نوي ودونه یې کړي وي له پالنګونو څخه، او ناروغان د روغتونونو څخه. د مرګ په هېڅ چا زړه نه سوځي. مرګ د چا پروا نه کوي. مرګ تل توره په لاس کې بې رحمۍ سره د هر چا غاړې غوڅوي. وروره، راځه چې د ژوند په دغو پاتې شېبو کې د قبر د اولې شپې د تیارو د رڼا کولو دپاره یو شمع ولګو. که فکر وکړو نو په دوکانونو او کاروبارونو ځایونو کې او د خلکو په کورونو کې مو د ښه ژوند لپاره د سپینې رڼا قیمتي ګروپونه لګولي دي. که د نیکو عملونو یوه شمع په همدغه تنګ غار قبر کې چې تکه توره ترګمي به وي ولګو، آیا ښه به نه وي؟ قبر کې هلته ملګري، خپلوان، دوستان نشته، یوازې ملګری چې ورته سخته اړتیا وي هغه نیک عمل دی. نو بیا ولې په ژوند کې همدغه ملګری نه تلاش کوو؟ وروره، هدیره کې تا ته مال او دولت نه پکارېږي. هلته خان او غریب په یو خاورین بستر پراته دي.